السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الله جل جلاله موږ ته په کور کې، په بیابان کې، په بازار کې، په صحرا کې، په ټولو کې د عبادت او د ثواب او د جنت د ګټلو اسباب راته برابر کړي دي. د عمر بن خطاب راته نو څخه روایت چې ان رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم قال، رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ویل دي، من دخل السوق، که څوک بازار ته داخل سي، بازار ته ولاړ سي، هلته دغه اذکار ووایي، دغه ذکر یو وار ووایي: لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو حی لا یموت بیده الخیر وهو على كل شیء قدیر. دغه یوه کلمه ووایي، كتب الله له ألف ألف حسنة، زر زر نکي به الله جل جلاله ورله ولیکي. ومحا عنه ألف ألف سیئه، زر زر ګناهونه بیا الله د عمل نامې څخه لرې کړي. ورفع له ألف ألف درجه، او زر زر درجې به الله جل جلاله په جنت کې ورله ورکړي. نو په یو وار ویلو سره چې لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو حی لا یموت بیده الخیر وهو على كل شیء قدیر، په یو وار ویلو سره الله جل جلاله سړي ته زر زر نیکۍ ورکوي، زر زر ګناهونه میټاوي، او زر زر درجې په جنت کې لوړېږي. او دغه رنګه د جناب محمد صلی الله علیه وسلم مبارک صاحب عبدالله بن عمر ته مبارک روایت کړی دی، وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ذاکر الله فی الغافلین، ذکر کول په غافلانو کې. بازار کې خو نو اکثره خلک په غفلت لګیا وي، نو چې ته ذکر کې کوي په بازار کې، دا داسې ثواب لري کالمقاتل خلف الفارین، لکه هغه خلک راتښتي له جنګ څخه، کافرانو له مقابلې راتښتي او یې څوک مقابله کوي د کافر سره، دا څومره ډېر ثواب لري. دغه په غافلینو کې ذکر دومره ثواب لري. او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي مثال یې داسې دی چې څوک د غافلانو په غفلت په ځای کې ذکر کوي، لکه مصباح فی بیت مظلمین، لکه په توره خونه کې یا په تور کور کې په توره شپه کې چراغ لګېږي څومره روښنایي کوي، نو دغه ذاکر په غافلانو کې دومره هغه روښانه او دومره ښایسته وي. وذاکر الله فی الغافلین، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ذاکر د الله ذکر کوونکی د الله په غافلانو کې الله جل جلاله به ښکاره کړي مقعده من الجنة وهو حي، په ژوند کې به الله جل جلاله جنت ښکاره کړي. نو ځکه پر هغه د حالت پر د زکندن پر حالت وویني، یا به مخکې تر هغه وویني. وذاکر الله فی الغافلین، ذکر کوونکی په غافلانو کې الله جل جلاله به ورلره مغفرت ورکړي بعدد کل فصیح و اعجم، د فصیح څخه مراد بنو آدم دی انسان، او د اعجم څخه مراد هغه بهائم و حیوانات دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم الله جل جلاله به په اندازه باندې د انسانانو او د حیواناتو د لره مغفرت وکړي، د لره به بخښه وکړي. او دغه رنګه وایي ذاکر الله فی السوق، په بازار کې څوک ذکر کوي بکل شعرة نور یوم القیامة، د هر وریښته پر اندازه باندې به الله جل جلاله ده ته په ورځ قیامت نور ورکړي. نور یعنې دی هغه به خلک وپوهېږي چې دا خو هغه څوک دی چې هغه په دنیا کې یا ذکر ډېر کوه. نو الله جل جلاله دې موږ تاسو ته ډېر ذکر نصیب کړي. او بازار کې سړی ذکر کوي، بازار کې سړی لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک وله الحمد وهو حی لا یموت بید الخیر وهو على كل شیء قدیر، دا سړی په بازار کې ووایي، په اندازه د انسانانو او په اندازه د حیواناتو به الله جل جلاله نیکۍ ورکړي. سبحان الله، څومره مهربانه او مشفق رب مو دی، څومره مهربانه خدای مو دی چې په دونه لږ عبادت باندې څومره عظیم ثواب راکوي. حدیث رقم 1340 ثواب ذکر الله تعالی فی السوق. صبحه 321 المتجر الرابح فی ثواب العمل الصالح، چې د حافظ شرف الدین کتاب دی چې په
614 سنه کې وفات شوی دی. او موسی علیه السلام مبارک چې زارۍ کولې چې یا ربه فجعلني فی امتي ما د رسول الله صلی په امت کې حساب کړه، نو خو دغه حالات یې لیدل. ځکه رسول الله صلی الله زما د امتو د انبیاو په مابینځ کې به یوه درجه د نبوت فرق وي. رسول الله صلی الله هغه امت دی چې په لږ څه باندې الله ډېر فضل ورباندې کوي. نو الله دې موږ په دغه امت کې واولي. دی نه یي چې په ورځ قیامت بیا په نورو ډلو کې راپورته سو. الله جل جلاله دې په دغه امت کې واولي. الله جل جلاله دې مو د رسول الله صلی الله په امتیانو کې په ورځ قیامت هم راپورته کړي. سعدي رحمت الله مبارک وایي هغه کښتۍ کې چې نوح علیه السلام غوندې کښتیوان سپور وي چلوونکی، هغه کښتۍ خلک بیا نه ویرېږي، ځکه د ټولې دنیا مخ اوبه ونیوی خو د نوح علیه السلام کښتۍ نه سوی هلاک. وایي هغه رمه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک غوندې قائد پاسبان لري، نو وایي هغه دې بیا د لیوانو څخه نه بیریږي چې لیوه به تاوان ور ورسوي. نو موږ خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک کرمه یو. الله دې مو د ده له ګریوانه زموږ لاس نه کاږي. الله دې د ده محبت را نصیب کړي. الله جل جلاله دې مو د ده امتیان په دنیا کې هم جوړ کړي، په قیامت کې دې هم الله جوړ کړي. الله دې د ده مینه محبت را اضافه کړي چې څومره اضافه کېږي دغومره انسان ته ګټه رسېږي، دغومره د انسان ایمان قوي کېږي. څومره ایمان قوي کېږي دغومره به الله جل جلاله رحمت ورباندې ډېر کوي. په کامل ایمان به سړی له دنیا ځي، په کمزوري ایمان سړی له دنیا څخه نشي تللی. شیطان ډېر پر حالت ځکه نن سخت ګزارونه کوي. الله دې موږ ځینې وساتي. الله جل جلاله دې زموږ ژبې د الله په ذکر مشغولې کړي. والسلام علیکم ورحمة